دا نادان صاحب زما د دې روبۍ نه یو 2 شعرونه راواغسته زه به یې ته پوره کړم او بیا به درته ورپسې یو ښایسته غزل ووایم. وایي وار په وار به د دنیا نه روانیږي د مرګي د لاسه هیڅوک نه خلاصیږي. ښه عمل کوه چې لاره دې صفا وي په لحد کې به رڼا درته بلیږي. دا جهان نیمګړی پاتې دار چانه دا دولت او خپل پردی نه پکارېږي. خړې خاورې به په تا باندې انبار کی خپل پردی به درنه بیا واپس تنیږي. د سرتاج د خولې شعرونه حقیقت وي خواږرونه به د یو بل جدا کیږي. دا غزل دی چې زه په خپله خوښه تاسو ته ویم. وایي ځکه د یار نه وې تا به ټول عمر جړلی وې. ځکه د یار نه وې تا به ټول عمر جړلی وې او و نادانه یاره لیونو سپو به خوړلی وې. او ما که ستا په سر باندې لاس ایښی د یارۍ نه وې ما که ستا په سر باندې لاس ایښی د یارۍ نه وې نو دې بې درده خلکو به په اور باندې سېزلی وې او و نادانه یاره لیونو سپو به خوړلی وې. وایي تاره له زړګې په سورنګار ستي ستي کړلو تاره له زړګې په سورنګار ستي ستي کړلو زړه که چا لیدی شوې ما به زړه درته ښودلی وې او و نادانه یاره لیونو سپو به خوړلی وې. وایي ما خو ستا په مخ باندې دا ټوله دنیا پرېښوده ما خو ستا په مخ باندې دا ټوله دنیا پرېښوده تا به هم د زړه په سر زما نامه لیکلی وې او و نادانه یاره لیونو سپو به خوړلی وې. آخري شعر دی. وایي وګوره سرتاجه نن د یار دی ناکردو ته مې وګوره سرتاجه نن د یار دی ناکردو ته مې دا به ډېره ښه وې چې د دې کلي نه تلی وې او و نادانه یاره لیونو سپو به خوړلی وې ځکه د یار نه وې تا به ټول عمر جړلی وې. زه په آخره کې نادان صاحب ډېره شکریه ادا کوم ډېره مننه کوم. خو زما یو خواهش ته یو پیغام یو ارمان چې تقریبا د 2.5-3 کالو راسې زه لګیم دویم کتاب د پاره او په دې کتاب لیکلو دوران کې ماته د زړه 2 ټیکه وشو او بس لا پورې به زما په دې دنیا اوبه خواړه وي نو زه عرض کوم هغه ملګرو ته هغه دوستانو ته یا کلچر ډپارټمنټ ته چې زما په ژوند خو د دې کتاب اول خو دې خدای وکړي چې زما په ژوند د دې کتاب زما ارمان پوره شي او که چېرته زه مړ شم او دا کتاب ما نو لیکلی نو زه خواست کوم چې زما دا کتاب دې چاپ کړی شي. دا زما یو سوال دی یو پیغام دی پښتنو وروڼو ته. فقط والسلام.